Kurulus Osman Gazi ziyareti emiti Gildin. سلامونه او سهار په خیر. خدای دې چې روغ جوړ به سي. نن یو بل ښار ته سفر لرم. په دې سفر کې سره ملتیا وکړئ. دا د موټر لارم نه ده، دا د ټرین لارم نه ده، دا د پښو لارم نه ده. په خپله تاسو ته معلومات شي چې په چیش کې ځم، نو زما سره پاتې شئ. راځئ چې لاړ شو. کشتۍ کې کېناستو، د بحر په منځ کې تاسو ته به ښکاري. د دې د اطمینان دپاره موږ له پاسه وخېږو، بیرونه به دې عکاسي وکړو. چوندې کې اجازه نشته، دا د اوږد سفر کشتیګانې دي. نو دا د بحر غاړې خو تاسو وینئ، د کمرې په مخ باندې دې طرف ته ښکاري. ګورسې ښار ته ځو. ګورسې ښار ته ځمه چېرته چې د ګورلس عثمان سلطنت دی. دا په ګډه سره ګورو د مسلمانانو غازي یا سلطان. هلته به ځو، د هغې ځایونه به ګورو. ما هم نه دي لیدلی، ټول به په یو ځای وګورو. د خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ.
کورلوس عثمان غازی زیارت امیته گلدن راغلی ما د عثمان غازی د کورلوس عثمان غازی قبر ته راغلی ما د هغې مقبرې ته راغلی ما دا د عثمان غازي مقبره ده او دا خاصه د اورخان غازي مقبره د هغه زوی عثمان غازي سره جوخت علادین غازي هم هملته ښخ دی د اورخان غازي دوه ښځې یو د عثمان غازي په خوا کې ده یو د اورخان غازي په خوا کې ده پروګرام موږ نور لرو نو د مقبرو انځورونه موږ به دوا ورته وکړو او وګورو چې دنه تر کوم ځای پورې موږ اجازه لرو چې فلم برداري وکړو نو د خپرونې تر پای سره ماته وکړئ تقریبا د یو 3 دقیقو په حدود کې د ځای په احترام ډول باندې تاسو ګورئ چې دلته د دې ښار نه پوهېږم چې ښاروالان دي که څوک دي دا راغلي دي دا عسکر چې بدلېږي ملا چې بدلېږي د دې په احترام باندې دې ډول ته راځي هغوی بدلوي دا مراسم ترسره کېږي نو دا عسکر بدلېږي نوي راځي دا ساتونکي چې دي او بېرته خلکو ته اجازت ورکوي چې ننوځي دغه ته د عثمان غازي مقبرې ته سرجان هغه ځینې عکس واخله را روان دي د ترګوتو حاجي دغه تبرګي هم ورسره دی په ډېر درناوي او په منظم ډول را روان دي 2 کسان به راځي دا 2 کسان به بدلېږي هغه 2 کسان خپل بیرغ چپ کو Seni sevmedikçe, halkları yemedikçe, canımızı bileyim ol bayrak, seni yerleşir. Üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, canımdan aziz bildiğim bu al bayrak, senden ilerledir. دوه نفر شنی وروخي چې هغه هم بیرغ چپوي Anamdan, atamdan, yaydan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Satın, gökyüzü kızıl çıksın ki canın pahasına ben de direndir. Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak. Bu satı, gökyüzü kızıl çıksın ki canın pahasına ben de direndir. Nöbetiniz kutlu ve şerefli olan. Amin. Haydi. Sol, şut. Yollara bak. ساتونکي وسلې شو هغه رخصت کړل 2 تا زده مې ساتونکي راغله
بس د دې دغه سر ته ورسېده. اوس نو دیو کولی شي چې زیارت ته خلک پرېږدي. زاکستر جان اردو پی همداسې Şuraya gideceğim. ترکي باندې اوچتې اوچتې خبرې وکړې. موږ پوه نه شوم بیا کوم فتوحات لري چې ورشو ورپسې. اخیستره جان دلته راځه چې السلام علیکم ورحمت الله. دا د مراد زوی دی او دا د الدین شهزاده چې د عثمان زوی دی. دا د هغه قبر دی، د هغه مقبره ده. خوا سره د هغه ستر او دروند شخصیت دی، کوم شخصیت چې د مسلمانانو دپاره قوي ډبره په دې خاوره کې ایښودې وه، د دې دفاع ته راوتی و، د اسلام دفاع ته راوتی و او خپل ریاست یې په اولین ځل اعلان کړو. دا هغه عثمان دی. دا نن چې تاسو د ترکي او د دې خوا شمتې خو څومره ښکلاګانې ګورئ، دا د دې سړي برکت دی. نو دیو ځکه دیو ته قدردان هم دی. مولا په وخت وخت بدلیږي. هغه مولا پاڅېده، نوی مولا هم راغی، نوی ساتونکي هم راغله. مولا په ژوندۍ بڼه باندې قرآن دلته لولي. دا د اورخان غازي د ښځې قبر دی. اسپورجان نوم دی، خاتون داسې په دې په دغه لیکلي دي اورخان غازي نیسي. د دې د کورنۍ ټول مکمل غړي دي. دا وخت د جهاد او د جنګونو وختونو په هماغه وخت کې دیو نو ډېر شهیدان ورکړي دي. د دې بچین وسي ماشومان رټن د کورنۍ پورې تړلي دي. نو څنګه ته قرآن چالان شو په ژوندۍ بڼه وایي، چالان نه دی، هلته استاد ناست دی. نو موږ هم دا خبرې دلته لږې ټیټې دي، اوچتې خبرې نه شو کولی. باید موږ هم احترام وکړو د دې. موږ به یو دعا دلته وکړو. الله دې وبخښي، الله دې جمله مسلمانانو سره دې ته د مغفرت نصیب وکړي. یو مهم ټکی چې دلته دی چې څومره د دروند شخصیت دی، د دروند شخصیت مقبره ده. د دې په احترام باندې چې ساتونکي هم لري. دغه یو شی د هیر نه چې څوک ګوره په ورکوټي پاتونکي بې حجابه بې زړوکي دلته اجازه نه لري چې حتی د سګرټ او د سپي او د اوبو او د هېڅ شي چې کوم د موبایل اواز اوچت وي دا هم اجازه نه لري. نو دغه ته درنو خلکو ته باید په درنه سترګه وکتل شي. د تازادم سرتیري دي، هغه د چورګوت دغه ودي پروت دی تبرګی او ډېر برچاپک ولاړ دي. دیو اجازه نه لري چا سره خبرې وکړي او که موږ سره یې وکړي نو موږ خبره نه پوهېږو. د عثمان غازي مقبره خبر تاسو وکتو، بالکل د ده په خوا کې په 10 مترونو کې فقط دا لاره ده او د لارې نه جوخ بیا د اورخان غازي مقبره ده. دلته ولاړ شو ته موږ دا وکړو، لاس به ورته اوچت کړو ځکه چې د هغه چې دغه د بنسټ ډبره یې کېښوده نو هغې نه وروسته بیا د اورخان غازي په وخت کې ټول فتوحات بیا شروع شوي دي چې د مسلمانانو دغه پراخه شوې ده، ساحه ډېره زیاته پراخه شوې ده او دلته په دې منطقه کې مغولو، رومانیانو، عیسویانو ټولو ډېرې سختې ماتې خوړلې دي.
دا د اورخان غازي دغه دلته ده بالکل د هغې سره نږدې په نږدې دې کې د اورخان غازي قبر دی. حتما دا شی ښکلی ځای دی، ښې جوړ کړی دی، لکه څنګه چې مخکې هلته یې ویلې دلته هم د دې په احترام باندې دغه حجابونه ته یې ځوړند کړي دي. زړونکي باید په سر کړي، حجاب باید دغه کړي، او که څوک د هغې نه راغلي نو ډېره ښه ده. دا نیلوفر خاتون د اورخان بله ښځه ده چې دلته دغه ده خاورو ته سپارل شوې ده. دلته شهزاده کرکوت د بایزید سن اف بایزید د بایزید زوی دی. د شهزاده اتمن د اورخان زوی دی، ځکه چې خوا سره دی. دا د اورخان غازي قبر دی. الله تعالی دې وښي د 1201 تقریبا 1415 پورې دا تاریخ دی ورکړی دی. خو دا معلومات درته زه وروسته ټول په خپرونه کې لرم. هلته کوم مولوي صاحب چې ناست هغه په ژوندۍ بڼه قرآن شریف ته کو دلته تلا سپیکر راتېر کړی دی، هغه هماغه اوس دلته هم شته دی. همداسې خوا سره د دې سره هم ډېر قبرونه شته دي. شهزاده عبدالله په نوم باندې دا قبر دی، سن اف جیم. نو چا چې دا سریال مکمل کتلی او یا کتابونه لوستلي نو بالکل به دې نومونو سره اشنا یي. غټ قبرونه واړه قبرونه دا ټول په دې کې شته دی. الله تعالی دې وبخي، واقعا دې اسلام ته ډېر خدمت کړی دی، د مسلمانانو خدمت کوي. مسلمانان د ظلم او د جبر د مغولو د چنګیز خان د هغه ظلمونه ساتلي دي، قربانیان یې ورکړي دي، ځکه قدرمن پراته دي. قدرمن خلک همیشه باید همداسې قدرمن وساتل شي او په احترام ورته باید خلک راشي او احترام ورته وکړي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو سره دته هم مغفرت ور نصیب کړي. ښه د دې نه وضو دا هغه مهم ځایونه چې تاسو ته مې په دې خپرونه کې درکړه، خو معلومات د دې چې دی د دې درته په خپرونه کې لرم ټول معلومات. لکه څنګه چې مخکې ویلې په غټه کمره دلته اجازه هم نه لري څوک عکاسي وکړي. خو ولې بیا هم دا خلک یو دغه کوي چې مونږ چې ورغلو بیا مونږ ورته ځان وښودو، نو زمونږ یې ډېره خوشامدي وکړله، ښه راغلاست یې ویو. هغه سړي بیا د چې اوبو ساته مونږ ته وکړو. دا ساحه هم دې ته دغه شوې ده، وقف شوې ده. دا خلک چې دي دا شیونه خرڅوي، دا که ته اوس موږ واغوستو نو عثمان نه دی نو که دا موږ وطن له ویوړو نو شپېلۍ به مو واړې نه وي، ماشومونه یې وایي 15 رکشې به راته ودرېدلي. قدرمنو هیوادوالو او درنو لیدونکو، دا توپخانه ده. دا منار چې تاسو ګورئ دا هماغه 15 پیړۍ مخکې جوړه شوې ده. دا ډېر په هنر باندې جوړ شوي دي، د دې معماران د دې جوړونکي واقعا تکلیف ایستلی دی. دا لاندې تاسو ته ښکاري د دې چې ټول د توپونو د نښې هم دلته ایښي دي. دا تقریبا
نمونې دپاره یې د ایښي دي د همدې نه ځکه دا ځای ډېر اوچت دی حتما د دښمنانو سره چې د جهاد او د جنګ وخت و د همدې نه حتما چې توپخانه ورته نو د توپونو ګزارونه ورته کېدل زه را دې خوا شوم چې دا زاړه توپونه دي بیا پته یې نه لګي کوم ډز ونه کړي مخکې اجازه وه چې دلته ننوځي پاس زینې پکې شته دی پاس سر ته یې ختلی شي اوس دا ځای بند کړی دی ځکه چې سیلانیان ډېر راغلي دي او دې وایي چې بیروبار شي نو دلته بیا دغه مشکلات جوړېږي ځکه چې بیا په دې زینو باندې خطر کوزېدل بیخي ډېرېږي نو حتما څوک پکې راښکېدلي یا دغه شوي دي نو د دې نه که تاسو وګورئ دا خوا شاته چې ښکاري دا ټول هغه زاړه تعمیرونه دي دلته د دې ریاست یې دلته و بیا نو تاسو ته معلومات دی چې غداران په هره قبیله او په هر دغه کې شته دی د ده سره خپل ورونه یا کاکاګانو دوی هم غداري کړه ولې خپله طغرل غازي او عثمان غازي د دورخان غازي او داسې پسې راکته نوره سلسله دی د دوی نومونه نه خاورې کېدونکي دي ځکه چې دوی یو تاریخ پرېښودی دی د خپل ولس ته بیا په تېره ټول اسلامي نړۍ ته یو تاریخ پرېښودی دی د اسلام دپاره جنګېدلی دی او خپل ځان او دغه منطقې مسلمانانو دپاره ښه کافي خدمت کړی دی دا تاسو وګورئ دا مکمله منطقه تاسو ته دلته ښکاري دا ټول د بورسۍ ښار دا د غرو د څوکو پورې لکه مخکې چې ما ویل 2 کیلومتره دا ځای اوچت دی دلته راخېږي پاس هغه بازارونه تاسو وکتل نو دا به په هغه وخت کې په کومه بڼه به لیکن اوس دې وطن ډېره ترقي کړې ده دی اوس ډېر ښکلي جوړ کړي ډېر ښکلي لامنځلې دغه پکې جوړ شوي دي دا لاره د کولی شي سړی په دې لاره باندې داسې کوشي نو هغه عمومي لاره باندې راخېږي په چکر داسې کولی شي داسې کوشي هغه لاندې سړکه پورې لاره تلې ده خو موږ په دې لاره نه کوزېږو موږ غواړو چې په هغه لاره کوشو چې بازارونه وګورو هلته موږ به یو دمم ولرو زه په دې سفر کې ډېرې ښې برنامې لرم ښې خپرونې به وي ښایسته ځایونه به وي ښکلي ځایونه ښکلاګانې به وي لټون به همداسې جاري تاسو ما سره ملتیا وکړئ او ستاسو ملاتړ ته ضرورت لرم زما ملاتړ وکړئ دغه چینل مې فالو کړئ لایک کومنټ مه هېروئ ستاسو د کومنټونو په تمه چې تاسو کوم هېواد کې غواړئ د هر هېواد د هر قوم د هر نړۍ هر ګوټ چې دلته ځم فقط تاسې ولیکئ چې دوی له لاړ شي او دغه ځي ښکلاګانې راټول کړي زه به ستاسو مخ ته ږدم دا خلک ګوره په دې کوم ځایونو کې چې دا شهیدان شوي دي دا پاکسرای کې ګوره فکر دی دا خپل دغه بزګر دا توسیه دا نومونه عارف او مصطفی محمد مصطفی دا بل هم دی دا محمد دغه دی دا د دې کوم چې پاس لیکلي دي ځکه ټولې په دغه ژبه لیکلي دي په ترکي ژبه لیکلي دي نو سړی نه پوهېږي څه معنا ورکوي زموږ دلته د بده مرغه انټرنیټ بند شو ځکه چې دا ټول معلومات انټرنیټ کې او د ژبې ترجمه هم پکې ډېر زر راځي خو زه کوشش کوم چې د دې دغه وروسته انټرنیټ پیدا شي بیا پاتې معلومات درته وروسته درکړم